زما یوسف ملګری دی تقریبا چې 20 کاله پس زما او د ملاقات وشو چې دی زما په ګاڼه باندې جب سینګ کړی و چې کومه ګاڼه وه موږ لکه ژوندی واوسي او ستاسو په دې کلي کې ستا یو لیونی واوسي نو زه ورته یو غزل مراد به یې ډالۍ کوم اجازت دی ډېره موده وشوه ډېره موده وشوه بېیاره یم او ځکه ملګرو په قلاره یم ما وي دا رنګ دې خراب شوی ولې هغې وي تا پسې بیماره یم او لیونی کړی یم دې خپلو خپلو هر یو راځي وایي ستا دپاره یم نن دې په مړو سترګو سې کړی نه یم ځکه بې سوره بې خماره یم چې د بدلون امن منزل ته تلې او باغي جانانه هغه لاره یم او ما په یارۍ کې ځان د ماره ساتو خو اورېدلی په خاماره یم او ولې به تور لکه د تورو نه یم په عشق کې وتی د انګاره یم او لکه د کور د دروازې په شان کې او د هیڅ بې هیڅه ګنهګاره یم او ما وی ته څوک یې ما ته ولې خاندې وی دا ویا هورو سرداره یم او ستا په مینو کې په مینه باندې عثمان خیالي بلها مالداره یم او ځکه ملګرو په قلاره یم ډېره زیاته مننه